د افغاني سرې میاشتې ټولنې له لوري کابل کې زرو کورنیو ته نغدي مرستې وویشل شوې. له ګاونډیو هیوادونو د راستنو شوو کورنیو لپاره دغه مرستې ځانګړې شوې دي چې هرې کورنۍ ته شل زره افغانۍ ورکول کیږي. دغه نغدي مرستې به د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې له ګاونډیو هیوادونو په راستنو شوو کورنیو ویشل کیږي. مسؤلینو وویل چې د دې مرستو ترڅنګ به هغوی ته د استوګنې کورونو جوړولو لپاره ځمکې هم ورکول کیږي او هر ډول ستونزو ته به یې په ښه توګه رسیدنه کیږي. دا مرسته نن د افغاني سرې میاشتې په مرکزي دفتر د مرستون په برخه کې د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د حکم او فرمان په اساس او د افغاني سرې میاشتې ټولنې د عمومي رئیس ښاغلي شیخ الحدیث شهاب الدین دلاور حفظه الله په هدایت او د ملي ټولنو نړیوال فدراسیون په مالي مرسته چې د هغوی لخوا دا مرسته چمتو شوې وه زرو کورنیو هغه هیوادوال چې په وروستیو کې هیواد ته راغلي ول هغوی ته به انشاءالله دا د توزیع روانه ده. تاسو د دغه بهیر لیدونکي یاست. د ټولو همسایه هیوادونو چې په اجباري ډول هیواد ته راستانه شوي دي او په 2015 کال کې ویام لکه شیخ صاحب یاده وکړه چې په 2016 په دې څو ورځو کې راغلي تر شفاف بررسي وروسته دوی ته د افغاني سرې میاشتې له ادرسه هغه نغدي خوراکي او غیر خوراکي مواد ورکول کیږي. د یادو مرستو د ویشلو د پیل په مراسمو کې د افغاني سرې میاشتې ټولنې رئیس شیخ شهاب الدین دلاور وویل د هغه راستانه شوي کډوال دي چې د روسیې او امریکایي اشغال پر مهال هیواد پرېښودلو ته اړ شوي وو. پاکستان او ایران هیوادونو ته کډوال شوي وو. دا چې اوس مهال په هیواد کې بشپړ امن ټینګ شوی دی د هر هیوادوال ژوند او عزت خوندي دی. کوم کډوال چې هیواد ته راستنیږي له هغوی سره به هر ډول مرستې ترسره شي او په خپل هیواد کې به په هوسا توګه ژوند کوي. شما هجرت از نظامهای فاسد و از نظامهای کمونیستی یا از نظامهایی که در پشت آن بیگانگان بود و ظلم و ستم بود، عزت ما و شما، ابروی ما و شما، دین ما و شما هیچ محفوظ نبود در افغانستان. لوی خبره داده چې الحمدلله اوس دا اطمینان ده چې موږ تاسې دین موږ تاسې ابرو موږ د تاسې عزت دا په خپل وطن کې الحمدلله اوس محفوظ و مسئول ده. الحمدلله امنترین مملکت یالی در این منطقه افغانستان است. شما میشنوید خبرها را از شرق و از غرب کلی میشنوید. الحمدلله اقتصاد افغانستان، پیسه افغانستان، عزت افغانستان، امنیت افغانستان در این منطقه الی نیست. این اما برکت جهاد و خون شهدای ما و شماست و شما که به خانه خود آمدین ورخطا نشوید. اگر ورخطا شدین و ناشکری کردین دیگه هم در مشکلات ما شما مواجه میشوین. شکر خدا را بکشین و همت میکنیم. دشتای پاکستان، دشتای ایران با ما شما آباد بودن. په افغانستان کې د نړیوال سره صلیب د فدراسیون استازي فیصل حسن وویل له پاکستان او ایران څخه د راستنو شوو کډوالو سره د مرستې په برخه کې موږ د افغاني سرې میاشتې ملاتړ کوو. نن دغه راستنه شوو کورنیو ته نغدي مرستې ویشل کیږي او هغوی په بیړنۍ توګه د استوګنې کورونو ته اړتیا لري. موږ به له هغوی سره د کورونو جوړولو کې هم مرستې وکړو. The work being done today by the Afghan Red Crescent Society with the partnership and support from the IFRC is one of the contributions we are trying to make to support people returning to Afghanistan. همکارای عزیز، برادرای عزیز، قسمت که شما امروز میبینید برنامه را که امروز شما شاهدش هستین، ما و کارایی را که هلال احمر افغانی انجام میده ما در این قسمت همراهشان همکار هستیم تا کسایی که از پاکستان و ایران به افغانستان عودت نمودن ما متحد هستیم که برای ارائه خدمات و امکانات مهیا بسازیم. Of course, one of the key priorities for anyone returning is to find a shelter and a house for them and their families as well. یگانه اولویتی که مهاجرین ما یا عودت کننده های ما که از کشور پاکستان یا افغانستان از پاکستان و ایران به افغانستان عودت میکنن و یا دوباره میان
یگانه اولویتی که برای زیاد بسیار زیاد مهم است که برشان ما یک سرپناه باید داشته باشند. د یادونې وړ ده چې د سرې میاشتې ټولنې له لوري د هیواد په 18 ولایتونو کې هغه راستانه شوو کورنیو ته یادې مرستې ویشل کیږي چې په وروستیو کې له ګاونډیو هیوادونو په اجباري توګه راایستل شوي دي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي چې د نغدي مرستو ترڅنګ به یادو کورنیو ته خوراکي توکي هم وویشل شي.